بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، در رمضان کریم د دې علمی او ایمانی مجالسو د سلسله د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره روانه وه، او دا په هغه مبارکه سلسله کې زمونږ 1 نمبر مجلس دی. په دې آخرني درسونو کې بیانونو کې موږ موضوع شروع کړې وه تباه کون کی اعمال یا هلاک کون کی اعمال. هغه اعمال چې د هغې د لاسه په انسان باندې تباهي راتلی شي، په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. موږ څو اعمال ذکر کړي وو، شپږ. کم په دنیا کې یو بل سره مقابلې کول، بخل، اوږده امیدونه، اختلاف، ګناه ته په سپک نظر کتل، په دین کې غلو کول. دا شپږ موږ ذکر کړي. یو څو به نور ذکر کو، په دې به دا موضوع بیا ختمه کړو انشاءالله. یو بل عمل هغه دا دی چې په دې سره انسان هلاک کیدی شي، هغه په دین کې سختی کول. په دین کې سختی کول. پرون موږ څه ویلو؟ په دین کې غلو کول. دواړو کې فرق شته که نه؟ غلو معنی دا دی چې د حد نه تېروتل، د ځان له مسله ده، او په ځان باندې بې ځایه سختي کول او سختي جوړول د ځان له مسله ده. نو دواړه یو شان نه دي. که څوک دا وایي چې یاره پرون خو هم دا خبره شوې، نه، هغه ځان له مسله ده، د ځان له مسله ده. دې ته په عربي کې ویل کېږي التنطع. دلیل په دې باندې دا دی، موږ دا خبره ذکر کړو چې اول به دلیل ذکر کوو چې او د عمل هلاک کوونکی دی. حدیث کی راځي، امام مسلم راوړی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی هلک المتنطعون، هلاک شوي دي سختی کوونکي. المتنطعون المتشددون، معنی دا ده المتشددون، سختی کوونکي هلاک شوي دي. سختی کوونکي هلاک شوي دي، سختی کوونکي هلاک شوي دي. دا خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم 3 پیرې کړې ده، او د دې خبرې د اهمیت دپاره 3 پیرې تکرار کړه. یو حدیث کې داسې راځي، امام بخاري په تاریخ کبیر کې راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا تشددوا علی انفسکم، په خپل ځان باندې سختي مه جوړوئ. سختیانی بیزای سختیانی مکوی. لا تشددو علی انفسکم، سختیانی مجوڑوی بزن باندی. فإنما هلك من قبلكم بتشديدهم على أنفسهم. الله أكبر. پوخانی چی تباشوی دی، نو اغویم دا دی دلاس تباشوی دی چی پزان باندی بے سختی کولا. نو دا یو عمل دی چې انسان دې سره د هلاکت په لار باندې روان شي، او خیرنی انجام یې هغه هلاکت شي، او هغه سختی کول دي. لکه مثال به پرې ذکر کړو، یو څو مثالونه چې خبره واضحه شي. د دې لاندې خو ډېر مثالونه راځي د دې سختۍ د خبرې د لاسه، یا د دې سختۍ کولو په باب کې ډېر مثالونه دي.
لکه عباداتو کې سختی کول. یو انسان په ځان باندې سختی وکړي په لمونځ کې، په روژه کې او په نور هغه څه کې چې الله پکې اسانتیا پیدا کړي. نو کله چې دې سختی جوړه کړي په هغه څه کې چې الله اسانه کړي، نو دی بیا هالک دی، دی هلاک شو. ها چې شریعت کوم ځای کې سختی کړي هلته به کې سختی. خو موږ دا خبره تنطع دې ته وایي چې شریعت یو خبر اسانه کړي او ته یې سختوي، دې ته تنطع وایي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا خلک تباه دي، دا هلاک دي، هلک المتنطعون. لکه مثال والا، ما مثالونه په دې ذکر کړو. یو مثال دا والی لکه بعض بیماران، اسیم د رمضان میاشت نو دا مثال مناسب دی. لکه بعض بیماران چې په رمضان کې دا کار کوي، لکه اوس الله اجازت ورکړی دی، رخصت یې ورته ورکړی چې ته بیماري روژه مه نیسه. او ډاکټران ورته هم دا ویلي چې روژه نیول ستا دپاره دا نقصاني دي، ستا بدن ته به نقصان در ورسي. خو دې په ځان باندې سختي وکړي او هغه روژه ونیسي، نو دې اوس متنطع دی، یعنی ده په سختي جوړه کړه په ځان باندې. دغه شان بعض خلک لکه سختي کوي د الله په صفاتو کې، التنطع فی صفات الله. نو هغه تپوسونه به کوي چې هغه مناسب نه دي، او هغه تپوسونه به کوي چې هغه سلف صالحینو نه دي کړي. لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی، متواتر حدیث دی، امام بخاری امام مسلم راوړی، ینزل ربنا کل لیلة الى السماء الدنیا حين يبقى ثلث الليل الآخر. وی زمونږ رب را کوزیږي هره شپه د دنیا اسمان ته، کله چې د شپې د اخرنۍ درېیمه حصه پاتې شي. دا اوس د الله صفت دی. زمونږ په ایمان دی چې الله را کوزیږي د دنیا اسمان ته د شپې په اخرنۍ برخه کې، لکه څنګه چې د هغه د شان سره ښایي. دا زمونږ ایمان دی. اوس یو سړی تنطع شروع کړي او په دې کې ورننوځي او سختي جوړه کړي، کیف ینزل او څنګه را کوزیږي او ولې د اخرنۍ درېیمه حصه، او دا خو دا ټوله دنیا کې چې شپه دلته وي نو هلته ورځ وي، بیا بل ځای کې شپه شي، بیا بل ځای کې شپه شي. نو دا خو معنی دا دی چې الله همیشه د دنیا په اسمان کې، او آیا چې را کوشي نو عرش ته خالي پاتې کېږي او که نه پاتې کېږي. دې ته پوښتنې ته څه ضرورت دی؟ دې ته وایي تنطع د الله په صفاتو کې. دې ته څه ضرورت دی؟ تا ته چې شریعت څه ویلي دي بس عمره هغه عمره ایمان پرې راوړه. بس الله را کوزیږي د دنیا اسمان ته، بس الله را کوزیږي د دنیا اسمان ته څنګه چې د هغه د شان سره ښایي. نو دا قسمه تپوسونه، دا بېځایه او پالتو تپوسونه کول، دا د مؤمن شان نه دی. نه الله موږ په دې مکلف کړي و، الله موږ دا تپوس هم نه کوي دې خبرو. الله موږ په دې خو نه یو مکلف کړي. الله موږ په څه مکلف کړي چې په دې باندې ایمان راوړی. الله چې د خپل ځان په باره کې څه ویلي دي، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا د الله په باره کې څه ویلي دي، نو په دې باندې ایمان راوړه څنګه چې حق دی. بس دغه طریقه ده، دغه زموږ ذمواري ده. موږ به دغه وایو چې سمعنا واطعنا وصدقنا وآمنا. موږ دا خبره واورېده، موږ یې منو، موږ یې تصدیق کوو، زموږ په ایمان دی. زموږ دغه ذمواري ده. د څنګه کیفیت، نو کیفیت موږ ته نه دی معلوم. الله په عرش ته پاسه دی، څنګه په عرش ته پاسه دی؟ یا د الله نور صفات دي، څنګه یې دا صفات د څنګه موږ ته پوښتنه به نه کړي. دې ته وایي سختي جوړول. بس څومره چې بیان شوي دومره په ایمان دی، بغیر د کیفیت بیانولو نه، بغیر د مثال بیانولو نه، بغیر د تشبیه ورکولو نه، بغیر د معنی بدلولو نه، د دې نه بغیر به دا ټولې خبرې مني. داسې یو مثال
لکه یو بل مثال والا د سختی کوونکو لکه په اودس کې سختی کول بعض کسان هغه دي 3 4 5 6 اوه دومره پیری دی به اودس وکړي او بیا به هم لګیا کوي به بیا هم لګیا کوي به شیطان ورته وسوسې راچي چې یاره خپه به دې نه انځلي کسو او لاس به دې نه او دی بیا ورشي او دی بیا ورشي شیطان چې ورته څه وایي هغه مني شیطان چې ورته څه وایي هغه مني لکه بعض چې کله غسل جنابت کوي هسې مثال نو دی به بس نښته وي چې دی پوزې ته به د اوبه څنګه ورننوځي او دی غوږ ته اوبه ننویسته غواړي ځکه چې ټول بدن یې انځله غواړي دا قسمه سختیانې بعض د اوبو په مسله کې به سختي شروع کړي د اوبو په مسله کې د اوبه به څنګه او دا به ګوره پته نشتي بدلی شوي به ګڼو دې کې به صحیح او که نه به او دا به کوم ځای کې پرتې وي او دا د کله نه پرتې وي او د دې څومره وقوع شو او دا د کوم ځای نه راوړی شي او دا سختیانې به جوړې کړي دا هغه متنطعون دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې دا هلاک دي یعنې خلاصه دا د هر هغه سړی چې سختی جوړه کړي په هغه څه کې چې الله پراخه کړي هر هغه سړی چې سختی جوړه کړي په هغه څه کې چې الله پراخه کړي نو دی په دې حدیث کې دننه راغی دی په متنطعینو کې دی خو عجیبه یو خبره د هغې ته زما سوچ کله نه کله لاړ شي لکه نن سبا د بعضو دا مطلب دی چې څومره یو سړی سختي کوي دومره به دی تقواداري دا خصوصا د دې مولیانو او د دې طلبة العلم دا دین چې زده کوي د دوی دا ذهن دی دا ذهن نن سبا عام جوړ شوی خصوصا زموږ په دې پښتنو کې کوم چې سلفیان دي نو هغو دا خبره ذهن ته پرېوتې ده او په صحیح معنو سره د سلفیت د دې معنی نه به خبر هم نه وي سلفیت کې خو دا نشته نو دی به څه وایي تقوا دې ته وایي چې څومره یو خبره سخته وي دې ته تقوا وایي بس دا تقوا ده حرام ډېر وایه د کفر ټکی ډېر وایه مرتد دی قتل کولی پکار دي او زندیق دی او خبیث دی او فاسق دی او فاجر دی دا ټکي چې کوم مولا ډېر وایي بس د دغه مولا په د دوی په منځ کې نومي دا یو تقوادار دی که نه نر دی کوم مولا چې دغې شان بېځایه او پالتو سختیانې کوي مسلمانان په شک کې واقع کوي دا غوښه دا مه خوره دا غوښه مه خوره دا غوښه دې نه ځان ساته دا قسمه خوراک دې نه ځان ساته دا قسمه خوراک دې نه ځان ساته په دا خلک د دې مولا هم صفت کوي د تقوادار حالانکه دی په متنطعینو کې د سختي جوړوي بې ځایه پالتو یو شی الله پراخه کړی دی راتنګي په مسلمانانو باندې لکه ما سره یو وخت کې یو بهر نه یو مولا راغلی و یو میلمه سره یو میلمه راغلی و هغه سره یو کس چا چې راوسته هغه ورسره 2 کسان بس خبرې ترې شروع کړم ما ته وایي چې دا چاکلیټونه چې نن سبا دي دا سنیکرز او باونټي او دا چاکلیټونه وي دې باره کې ته څه وایې نو ما اورېدلي څه چل دی دې باره کې څه وایې موږ خو په خپله یم خورو چې زړه مو ورته وشي خورو څه چل دی دی وایي په دې کې د خنزیر چربي استعمالېږي او په دې باندې دا کوډ چې دی دا کوډ که تاسو خیال کړی په هر شي باندې د انګلیش د انسي چې د دې کوډي او بیا به کرښې داسې ویشتی شوي چې د کمپیوټر ته ونیسي نو په هغې کې هر سره وځي وایي دا کوډ وګوره
ما راوغوښته کس ته ما یو کس ته ما ورته چې راوړه چې راوړو نو ده ماته زه داسې راوړو وایي دا وګوره دا کوډ دی ما دې کوډ له څه چل دی وي په دې اوس ما ورته نه پوهېږو خو دې کې پوه خلک په دې پوهېږي چې دې کې د خنزیر چربي پرته ده نو ما دا کوډ خو د اوبو په بوتل باندې وي دا کوډ خو په هر شي باندې دی ته به سوچ چې د هر شي کې چې چل پروت ته ولې د مسلمانان په شک کې اچي خیر ډېر اوږدې خبرې روانې وې ما تا سره په دې څه دلیل دی چې دې کې د خنزیر چربي ده څه دلیل ټولې تاویلې ما ویلې وې ما ورته ویې دا ستا کار دی که زما کار دی دا معلومول چې په دې کې د خنزیر چربي شتي او که نه که نه دې دپاره خپلې ادارې شتي وایي نه دې دپاره خپلې ادارې دي ما خپلې ادارې چې دي هغوی څه وایي هغو نه چې تپوس کړی مړی درکه ووایي هغه ټول د بېدینه زامن دي نو ما داسې خبره شوه کوم ادارو چې دا کار دی هغه ټول تا بېدینه کړو ټول د بېدینه زامن دې ته جوړ کړو نو ته پې څنګه پوه شوې چې په دې کې د خنزیر چربي ده نه بس په دې منځ کې هغه کم کس چې ډریور و دی راوستو هغه بس ما ته وویل الله دې ستا ژوند کې برکت واچوي خبره دې واضح کړه زه خو ډېر په کشمکش کې وم څنګه وایي موږ راتلو سفر ډېر اوږد و او بس په لاره کې زه یو دوکان ته ورکوز شوم او ویدنه مې د کوډونو موډونو دا خبره واورېده نو چې دوکان کې مې کم شی راغستو وایي سم وږی شی وم هغه سفر باندې و سړی وږی شي وایي چې څه شی مې راغستو دا کوډ به پې و ما به وایي چې د خنزیر زامن و په دې کې مې سا اچولي انګریزان دي ما چې دوی څه پته لګي او هر شی انګریزانو پورې ور وتړو دا جودار څه ولې د مسلمانانو ملکونو کې په خپله ځینې خوراک ډېر سامانونه تیارېږي نو بس بیا مې اخره کې هغه ساده اوبه راواخېستې نو مې په هغې کې هم خطا شوې ده اوبه به دې کتلې په هغې هم کوډ شتې په دې کې ته هم سا اچولي دا اوس څه خبرې شو که تاسو خیر کړی پاکستان کې دا کیسې ډېرې چلېږي او د خواوشا په دې ملکونو کې یو وخت کې وي دا لیس چپس چې دی وایي دې کې چې وایي چربي ده او بیپسي په بیپسي کې دننه وي د خنزیر چربي وي او په هر شي کې ته به چې بس د انګریزان تقې پورې نښتې هر شي کې د دغه چربي ور اچي او دا چینګمان دا واړې چې خوري څه وخت کې دا مشهوره کړې وي په دې کې هم چربي ده ها که څوک داسې ووایي چې دا پلانې شی بدن ته نقصان ورکوي دا ځان له مسله ده خو یو شی د حرمت درجې ته رسول دا ډېره لویه زړورتیا ده ما مخکې دا خبره به ذکر کړې وه موږ چې کله سبق کوی معهد کې نو کم کسان کم ملکان چې په ښه پوزیشن باندې پاس شوي وو په امتحان کې اولني دویم دریم نو هغوی له یو څو هدیې ورکړي یوه هدیه پکې دا وه چې دوی به خاص ملاقات د سعودي عرب د مفتي سره کوي نو پای کې زه هم ورغلم نو هلته به یو کس تپوس وکړو مفتي صاحب نه دا بیپسي وایي هغوی بیپسي له څه چل دی وایي نه دا بیپسي نو وایي چل وله څه دی وایي بعض خلک وایي چې حرام وایي څه دلیل دی چې حرام ها که بدن له نقصان ورکوي دغه جدا مسله ده که ته چاته نصیحت کې چې بیپسي مه څکه دا بدن له نقصان ورکوي دا صحیح ده جدا خبره داسې خو دا چای چې ډېر کې هم نقصاني دی نه که نه دی که نه دی ته یو سړي ته وایي چې بھائی چای ډېر مه څکه نقصاني دی بلکې ډېر نه لږ هم نقصاني دی کم ډاکټر خواله چې ورځي وایي د پویو چای به نه څکي کم ډاکټر خواله چې ورځي سړي ته دا وایي د پویو چای به نه څکه او خلک یې څکي نو داسې یو سړي ته ویل چې دې شي کې نقصان دی مې خوره دا جدا مسله ده مې څکه دا جدا مسله ده خو بلکل خبره حرمت ته رسول او په مسلمانانو یو حلال شی حرامول او یو شی چې الله پراخه کړی دا غیره تنګول دا نامناسب کار دی عایشه رضی الله عنها څه وایي ګوره زم دا مولیان دا کم چې بې ځایه سختیانې کوي دوی د پیغمبر د طریقې نه دي خبر عایشه رضی الله عنها څه وایي وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې باید د دوو خبرو اختیار ورکړی شو چې یو پکې غوره کړه کوم یو به یې غوره کړو اسان به یې غوره کړو چې څو پورې پکې ګناه نه وه اسان به یې غوره کوو ګوره
چې څو پورې پکې ګناه نه وه. زمونږ د دې مولیانو یو مزاج جوړ شوی دی، په دې د معنی څوک نه خفه کېږي، خو زمونږ د دې علاقو، زمونږ د دې پښتنو د مولیانو هم دا مزاج دی، د عوامو هم دا مزاج دی. لکه عوام چې اوس یو بل سره خبرې کوي، عوام مولیان خو پرېږده، او یو کس ورسره لکه مثال کې زیاتی و، د ده نه مړی اسرائیل ومښی دی وایي، په معمولي خبره، او د ده نه وایي داسې سړی د هندوان به وبخي. مطلب دی چې هندوان ته څه دي؟ هندوان ته ښه دي، او دا د کافر زوی، او دا وی دی وتی د دین نه. ما تاسو ته کیسه کړې وه، پیر ما سره یو کس ناست و مجلس کې، د اختر ورځ وه، بس هغه د خولې نه پشم روان و، د فتوې لګولې، یو بس د یو کس خبره به کړله، ما ته وایي مترد دی، وی دی مترد دی، ما ته وایي. نو ما دا ټکی خو برابر کړه، مترد څه ته وایي؟ وی دین نه چې وځي، ما خو مرتد. نو ټکی دله صحیح نه درځي، او مسلمان دی له دین نه وویستو ظالمه، او دغه پورې نښته دغه شان موږ سره یو کس و، هغه د دې ایتونو د اولني سرونه به یاد کړي وو، په دې دا خلک ډېر یېرولي دا ایت ته اولنی سر به ووایي، یا مخامخ سړي به ویره دی چې ته غټ مولا دی. بس یو ورځې باد شروع کړو، ګرم شو، ما ته وایي چې د مسلمانانو په ملکونو کې په وملم باندې څوک عمل نه کوي، وملم باندې. وملم څه مطلب دی؟ اوس آیت مخکې نه ورته، مخکې صحیح ډول نه ورته، خو دغه دوه ټکي یاد کړي، وملم. وایي د مسلمانانو په ملکونو کې وملم باندې وایي څوک عمل نه کوي. وملم څه شی دی؟ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. څوک چې د الله په د طرف نه په نازل کړي شوي احکامو باندې فیصلې نه کوي، نو دا کافران دي. نو معنی د دې کس دا و چې مسلمانانو ملکونه چې څومره دي دا ټول څه دي؟ ټول کافران دي. عام سړی وګورئ، عام جاهل. نو بیا ما پوه کړو، موږ ډېر اوږدې خبرې وکړې، نو بیا بله څه موقع راغله داسې څه کسانو سره راغلی او ناست نو خبرې اترې روانې وې، نو بس دې څه خبره شوه چې لکه دا بعض وروڼه زمونږ چې حدیث ورته بیان کړي، نو کله وایي مذهب، او کله وایي پلار، او کله وایي نیکه، او کله وایي نه دي پوه، جاهلان دي، زمونږ وروڼه دي، مسلمانان دي الحمدلله. ما ته یا بس شیخ صاحب فلا وربک ولا خبره ده وایي. ځکه اولني دوه ټکي به یاد کړي، فلا وربک لا یؤمنون، یعنی پیغمبره ستا په رب مې د قسم چې دوی مؤمنان نه شي جوړېدی د هغه وخته پورې چې څو پورې په تا باندې فیصلې نه یې کړي. معنی دې کس دا وه چې دا څومره چې زمونږ سره په دې حدیثونو کې لږ اختلافات کوي، یا دا مذهب یادوي، دا ټول څه دي؟ دا ټول کافران دي. او وایي فلا وربک ولا خبره. بس ما ته دې کې څه پاتې شو؟ پاتې دې کې څه شو؟ بیا په هغې کې ډېرې اوږدې خبرې وشوې، ما نصیحت وکړم، ګوره ته عامي سړی دا فتوې مه لګوه، تا ته چا وي ته فتوې لګوې، او څنګه ته یو مسلمان باندې زر دا یو آیت پټ کړې. نو ما ته وایي چې خلک خو بیا په دوه قسمه، یا سوچه مسلمان یا سوچه کافر. نو اوس دا پکې وایي، دا پکې مونږ اول پیر ووري چې وایي ګناهګار مسلمان او کمزوری مسلمان، خو یا وایي سوچه مسلمان او یا سوچه کافر. نه، دا خبره دې غلطه ده، او تا ته چا دغه درکړی ته دا فتوې لګوي، خو د ځانه نه اورېږي، دا خبرې د مولیانو نه اورېدلي ځکه یې کوي. بیا ما پوه کړو په دې مسله، دا زمونږ وروڼه دي، مسلمانان دي، هم زمونږ خپلوان دي، هم زمونږ خلک دي، هم زمونږ معاشره ده. خو که یو سړی پکې په خطا دی او تا ورته حدیث بیان کو، او دی وایي چې زمونږ مذهب زمونږ مولوي صاحب خو نه دي ویلي، هغه جاهل دی، نه پوهېږي ځکه دا خبره کوي. هغه کیدای شي دا شک هم کوي چې دا به د پیغمبر حدیث نه، تا به د ځان نه ورته ویلي،
د هغه په زړه کې دا دي چې زموږ ملا د ده نه ښه پوهېږي او نور ډېرې شبهې ورسره دي. کښېنه ورسره په ارام یې پوهه که، دعوت وله ورکه. داسې خبرې مې کولې چې زموږ د دې خلکو طبیعت هغه داسې دی. نو ده په دوه درې ځایونو کې خو دې سړي د کفر فتوې ولګولې او داسې نور موږ ته زموږ خو خواته او زموږ خواته قسمه قسم خلک راځي، داسې بیماران پکې ډېر راغلي دي. نو بیا مولیانو مزاج ته وګوره چې دا سپیکر یې مخې ته کېښودی شي که نه، دا سپیکر نو د ده بریک بیا نه لګي. ما په خپله د څو مولیانو بیانونه اورېدلي کېدای زما دا خبرې واوري چاته ورسي بیا به رانه ګیله کوي به چې زه یاد کړم. زه خو یې نوم نه علمه، خو موږ خو بیانونه اورېدلي دي که نه. یو مولوي صاحب بیان مې بله زه واورېدو او داسې بیان د پښتنو انتهایي خوښي واورئ خلکو او سم لکه د هر شی داسې خوځول. ځکه زموږ یو ملګري کیسه کوله وي انډیوال وي هغه د جمعې د خطبې نه راغی کلي کې ویله وي چې څه کافر مولا و. وی ما چې مسلې به ډېرې علمي بیانې کړې وی ما چې څه چلې وکړو چې دا منبر یې خوځه و داسې سم. وی ما ورته چې څه یې ویلي دي وی د سپیکرو نه سمه غړمبه ویسته. نو زموږ د خلکو دا مولیان خوښ ته وي د سپیکر نه غړمبه وویسته منبر یې وخوځو او سم درز او دا یو سړی د مولا صفت کوي په دې کې وي قرآن او حدیث یې بیان کړو، مسله یې واضح کړه. ماشاءالله دومره ښکلی بیان یې وکړو، یاره ایماني بیان و، موږ ورته ټول وژړلو او ډېر ښکلی بیان یې وکړو، د صحابه کرامو شان یې بیان کړو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم. اوس دوی دا مولا خوښ دی ښه چې ګرم وي او چغې وایي او دا منبر د له وخوځي او د کفر فتوې ډېرې لګوي. دا مولا زموږ د دې خلکو ډېر خوښ دا زه تاسو ته نن حقایق بیانوم. نو هغه مولوي صاحب دا وایي په بیان کې وی چې څوک د سګرټ یو کش راکاږي یو کش نو د څلوېښت ورځې لمونځ نه کېږي. نو ډېر په تعجب کې زه لاړم یاره دا خو ډېر لوی جرأت ته داسې خبرې کول، ډېر لوی جرأت ته داسې خبرې کول. او بیا داسې نورې ډېرې مسلې بعض په وړه وړه خبره باندې سړی ګناهګار کړي او بعض چې دی یو کار به جایز وي هغې ته به حرام ووایي، بعض ورته مکروه ووایي. نو د دې نه ځان لرې ساتل پکار دي. دې ته وایي تشدد او تنطع. کوم ځای کې شریعت سختي کړې هلته به کوو، هغې کې در سره متفق یم. شریعت مسله سخته بیان کړې ما ورته به یې سخته ویل، خو چې شریعت کې یو خبره پراخه نو په خلکو باندې مه راتنګوه. لکه زموږ یو ملګری و د جمعې په ورځ ما ته ووایي چې ما سره ځو مخکینۍ خبره جمعې په ورځ نه اختر په ورځ عفوا اختر په ورځ ما ته ووایي چې ځو زمونږ ډیرې ته ته موږ سره لاړ شه. ما چې ځو لاړ به شم چې زه لاړم هغه کسانو سره مې غاړې میله وکړې په خیر او اختر دې مبارک شه او څنګه یې او خیریت هغه ټول حیران دي ما ته ګوره. بیا چې زه کېناستم یو ما ته ووایي شیخ صاحب دا غاړې میلاول به کښتي؟ ما ولې چې جلې ما خو میله وکړه د کښتي وایي ده خو موږ د دې نه جوړان کړي اختر دی وایي چا ته مبارکي نه شو ویلی، اختر دی چا ته غاړه نه شو میلاولی. که غاړه میلاوو یو راباندې فتوا لګوي چې دا بدعت وکړو. که چا ته وایو چې اختر دې مبارک شه یو ګړز وایي چې دا خو صحابه کرامو نه دي ویلي. دا ته م ولې د غاړه دې میلاو کړه او بیا دې وایي اختر دې مبارک شه دا شتي؟ نو ما دا خو عادات دي د خلکو داسې عبادات خو نه دي، دا خو د خلکو عادات دي او عادات چې کله د شریعت سره ټکراو نه خوري نو په هغې خو هېڅ خبر نه کوي سړی پرې عمل وکړي. د هر قوم خپل عادات دي، څوک غاړې میلاوي، څوک یو بل سره د مخ ته نینګی لګوي، څوک پوزي جنګوي، څوک لاسونه یو بل ته په اوږو ږدي، څوک څه کوي څوک څه کوي. دا خو د قومونو عادات دي. نو هغه چېرته دغه کسب خواله تللی و هغه ورته دا ویلي چې بوی په شریعت کې د هر څه دی نشته. نه غریبانو باندې هغه اختر یعنې موږ چې ورغلو چې مازدیګر ټیم و د مازدیګره پورې به څومره میلمانه راغلي او دوی ورته دقه شان ناست وو. او بیا پښتانه خو ګوره یو بله فایده درته ذکر کړم
دا موضوع زمونږ نه ډېره اوږده شوه د سختۍ دا خو لکه خیر فایدهمنه به وي. یو بله مسله ته ذکر کوم. یو ځای کې چې کار کې یو خلک په یو مسله پوه کوي، د هغه وخته پورې به په دې مسله باندې داسې عمل به په داسې نه کېږي چې څو پورې دا خلک ټول په دې مسله پوه کړي نه وي. دا خبره یاده کړئ. لکه مثال به یې درکړم. اوس قرآن کریم 7 قرات شتي، 10 قرات هم شتي، او زه اوس ودرېږم مانځه کې شروع کړم په بل قرات کې. صحیح شو چې هغه د پیغمبر نه ثابت دی یقیني، او په هغې کې شروع کړم، او دا خلک نه قرات پېژني، نه 7 قرات پېژني، نه 10 پېژني، نه دا خبرې پېژني. هغوی به څه وایي؟ څه به وایي؟ قرآن یې بدل کړو، طریقه سوا نه، طریقه سوا او صحیح شو، طریقه د پیغمبر ده، خو طریقه صحیح سوا دی ټیم. اول د عوام پوه کړی وی، دوی ته یو څو درسونه کړی وی چې بهی ګورئ شریعت کې قرات هم شتي، په قراتو کې اختلافات هم شتي، او دا ټول د پیغمبر نه په صحیح سند سره راغلي دي. شاید قرات نه کم چې صحیح قرات دي، کم چې متواتر مونږ ته رسېدلي. د هغې نه بعد بیا دا کار وکړه. اوس زموږ پښتانه خو سادهګان دي، هغو خو اختر کې یو بل سره غاړې میلاو کړې، یو سره غاړه میلاو نه کړه، بیا دې ځان له بله دښمني وکړه او اختر مبارک کي، او ته اکدم هلته ورغلې او هغو ته دې ووایي ډېرې ورته چې ګورئ نشتي، او په هغوی اولنی اختر دقه شان راغی. چې څوک راځي غریبانان هم اریان ګوري، او دوی ورته هم ناست دي اریان ګوري، او که څه رړقې یو مولي صاحب خو زرخوا کې ناست دی، د هغه دې یاري نه څه نه شي ویلی. نو بیا ما ته هغه یو ملګری پکې ما سره ووتو، ما ته وویل دی چې درغې ماسپښین وي در ووتو کته درغې ستاسو طرف ته. نو په هغه ټایم کې موږ پکې بیا شروع وکړه. غریبانان نه دي پوه په دې مسله باندې، او دومره سختۍ ته څه ضرورت دی؟ ضرورت سره دومره سختۍ ته یو خبره الله پراخه کړې ده، نو هغه څه کول پکار دي؟ حق شان پراخه پرېښوده پکار دي. دا خو د الله بندګان دي، الله پې مین دی، الله د دوی لپاره اسانتیا جوړوي. ته څه وکړې؟ تا له چا دا اختیار درکړی چې ته په دوی باندې سختي راوله؟ چا دا اختیار تاله درکړی چې ته په دوی سختي راولي؟ بعض مولیان به یو سنت کار به وي، په هغې کې به دومره سختي وکړي چې ته به یې له منډه واجب دی، او چې څوک یې پرېږدي د سنت کار نو له منډه ګناهګار یې کي، او تر دې چې د فاسق او د فاجر نوم پرې کېږي. نو په دې مسلو کې احتیاط پکار دی. لکه ما د یو مولا بیان اورېدو، اهل بدعو کې و، او دې سختۍ ته ګوره. بیان موضوع ډېره ښکلې و چې ږیره پرېښوده دا په مسلمان نارینه باندې واجب دی، دی موضوع. نو په منځ کې څه وایي؟ وایي کوم سړی چې ږیره وخرئ او په شیشه کې ځان ته وګوري، او په زړه کې یې رالو چې زه ښکلی یم یا ښکلی ښکارم، د ده نه ایمان لړ کافر شو. او بیا چې څوک ده سره په لاره کې میلاویږي او چا درته ووایي چې ماشاءالله نن ډېر ښکلی ښکاري، نو دا سړی کافر شو. او د دې خریلي مخ ته کته د دې سره ایمان کمزوری کېږي. نو به پاتې څه شو؟ خریلي خو زموږ هر طرف ته تاویږي را تاویږي، د ګورې خلکو ږیرې والي دي. اوس څه وکړو؟ په سترګو پټۍ ولګوو؟ مونږ خو راضي نه یو د هغوی په دې ګناه باندې، خو اوس وکړو څه؟ تا سره په دې څه دلیل دی مولوي صاحب چې دې سره ایمانونه ختمېږي؟ بیا تا دا سړی په دې کافر کو، په دې ته ایمان ختم کو چې هغه وایي زه ښکلی ښکارم، په دې څه دلیل دی؟ یا چا چې ورته ووایي چې ته ښکلی ښکارې، په دې دې هغه کافر کو، په دې څه دلیل دی؟ موږ دا نه وایو چې ږیره پرې لرې کول دا جراوات دي. صحیح ده، دا مسله بیان که مناسب چې کومه سختي شریعت کړې دا پکې وکړه، خو حدود نه اوړېده، له منډه خلک کفر ته ویسته، دا خو نامناسب خبره ده که. نو په دې باندې خبره زما نه ډېره اوږده شوه، خو دا دی چې لږه ضروري وه.
نو یو عمل څه شو؟ التنطع، په دین کې سختی کول بې ځایه. او بار بار دا خبره ما منځ کې وکړم چې شریعت کوم ځای کې خبره سخته کړي موږ به هملته خبره سخته وو، خو چې شریعت پراخه کړي نو ما او تا سره دا اختیار قطعا نشتی چې موږ هغه پراخه خبره هغه تنګه کړو. دا زما او تا سره دا طاقت نشتی. بل دا خبره کثرة الخبث، د خباثت ډېرېده. لکه شر، فساد، بیدینی ډېرېده. خبث کې دا ټول راځي. داسې ولیکه که موږ داسې ووایو چې ګناهونه ډېرېده، دا هم د هلاکت ذریعه ده. ګناهونه ډېرېده، خباثت ډېرېده. خباثت په دې دلیل څه دی؟ د زینب بنت جحش رضی الله عنها روایت دی، و یو ورځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی او ډېر ګبراو. وی کور ته راننوتو، وی زما کوټې ته راغی او ډېر ګبراهټ پرې راغلی و. وی چې لا اله الا الله، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ویل للعرب من شر قد اقترب. تبعید د عربو د پاره د هغه شر نه چې هغه رانږدې شوی دی. فتح اليوم من ردم یأجوج و مأجوج مثل هذا. داسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې وکړو. وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. دې دوه ګوتو نه حلقه جوړه کړه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د یاجوج و ماجوج چې کوم دیوال دی په هغې کې معمولي سوری دغه ګوتې له اشارې چې وکړو، دومره سوری پکې وشو. دا شر رانږدې شوی دی. زینب وی ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې یا رسول الله انهلک وفینا الصالحون. دا زموږ دلیل دی. ګوره انهلک وفینا الصالحون، یا رسول الله موږ به هلاک کیږو په موږ کې به نیکان خلک وي، یعنی نیکان به وي او موږ به هلاک کیږو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته نعم اذا کثر الخبث، او تبا کیږي به سره د نیکانو چې کله خباثت عام شي، چې کله فحاشي عام شي، چې کله د الله نافرمانیانې عامې شي او ډېرې شي، نو بیا به تاسو هلاک کیږئ سره د نیکانو خلکو. نیکان به مي صحیح ده چې نیکان به بیا د هغوی په نیتونو باندې راپاسولی کېږي، خو دې ټیم کې چې را کوم عذاب راغی هغې کې به د نیکان هم ختمیږي، اب ورسره هم هلاک کېږي. معنی دا چې د وچو سره بېلمدم سوځي. نو د دې خباثت د ډېرېدو د لاسه، خباثت د ډېرېدو د لاسه په ټولو باندې هلاکت راځي، که نیک عمله پکې دي او که بد عمله پکې دي. سبحان الله. اسې یو خبرې ته سوچ وکئ، لکه د زینب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه څه تپوس وکړو، وی په موږ کې به نیکان وي او هلاک کېږو به. نو بیا هم څه خیال دی؟ پیغمبر ورته وایي او که نه، نو سم خیال دی چې دا نیکان لږي او یا بالکل نه وي، نو بیا به څنګه هلاکت وي؟ یعنی نیکان شتي او هلاکت راغی، نو چې دا نیکان لږي بیا به څنګه هلاکت وي؟ او چې دا نیکان بالکل نه وي، نو بیا به څنګه هلاکت وي؟ فکیف مع قلتهم، چې کله دوی قلت راشي، او مع عدمهم، او یا بالکل چې دا نیکان خلک ختم شي، نو بیا به څه حال وي؟ نو ګناهونو نه، خباثت نه، فسق او فجور نه د دې نه لرې ساتل پکار دي ځان. او کومه معاشره کې چې خباثت او فسق او فجور او ګناهونه د عام شوي دي،
هغه معاشره تباه شوې ده. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. فساد او ګناونه او د الله نافرماني عامه شوې ده په وچه او په لمده باندې. په وچه او په لمده کې ګناونه ډېر شوي دي. الله اکبر. که مشرق ته ګورې که مغرب ته ګورې، فرض عبادتونه د خلکو نه ضایع شوي دي. حرام کارونه پکې بعضو حلال کړي دي. انسان حیران شي چې د حالاتو ته وګوري، سړی په سوچ کې پرېوځي چې دا څه روان دي او دا څه قیصه ده. د دې روجې د مبارکه میاشت د دې لحاظ پکې نشتی، د جومات لحاظ نشتی، د اذان لحاظ نشتی، د عالم لحاظ ورک شوی دی، د دیندار لحاظ ورک شوی دی، او ډېر لږ دي چې د لحاظ کوي. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. دا د زړه تقوا ده چې څوک د الله د دین د نښو قدر کوي، او هغه ډېر لږ دي. نور ګناهونه عام شوي دي. فحاشي کمې درجې ته رسېدلي ده. راشه وګوره کنه، راشه د فیسبوک وګوره، راشه د هغه زنانو غریبانو حال وګوره چې هغه حیاناکې پردې والا زنانه وي، هغه زنانه هم د فیسبوک او د جاخو بې پرده کړي. راشه کوم شرم چې د دې د لاسه جوړ شوی دی، ته به ورته حیران شي. الله د عذاب نه یېرېده پکار دی. الله بندګانو دا خباثت چې سړی ښي او مخې ته او شاته او ښي او ګس ته وګوري، سړي په دې جسم باندې داغونه ځګ شي. دغه دی د الله عذاب راغی او دغه دی د الله عذاب راغی. مسلمانانو ملکونو ته وګوره، پرېږده د انګریزانو ملکونه، هغه جدا مسله ده. هغه اسم زناور دي، انهم الا کالانعام بل هم اضل. الله وایي د زناورو د څاروونو هم بدتر دي. زه د مسلمانانو خبره کوم. راشه د مسلمانانو حال وینا، مسلمانانو کې فحاشي وینا، د مسلمانانو د زنانو بې پردګي وینا، بې حیایي وینا. په بعضو ځایونو کې خو به تا ته داسې ښکاري شي لکه چې زه چېرته د انګریزانو په علاقه کې یم، د انګریزانو په ملک کې ګرځم. داسې فحاشي او داسې حالات به وینې په بازارونو کې او په میلو کې او په پروګرامونو کې چې ته به حیران شي چې داسې ګناهونه کله عام شي که نه، او داسې خباثتونه کله عام شي، نو بیا عذاب راځي او په دغه عذاب کې نیکان به کوم راګیرېږي. په هغه عذاب کې بیا نیکان خلک کوم راګیرېږي. نو یو دا وجه شوه. درېیمه وجه په ننني درس کې ترک الامر بالمعروف والنهي عن المنکر. د ښه کار امر پرېښوده او د بد کار نه منع کول پرېښوده. امر بالمعروف پرېښوده، نهي عن المنکر پرېښوده. یعنی چاته د ښه کار نه ویل او څوک د بد کار نه نه منع کول، دا هم د هلاکت یو ذریعه ده. دا هم د هلاکت ذریعه ده. د دې سره خلک هلاک کېږي او تباه کېږي. که ما ورته دا لویه فریضه پرېښوده، دا لویه عبادت هم پرېښودو، معنی دا چې نه به چاته د ښه کار وایو، نه به څوک د غلط کار نه منع کوو. بعضې یو جمله راویستې ده دې پښتنو کې چلیږي، وایي د هر چا خپل قبر دی. نو دې کې خو شک نشي، د هر چا خپل قبر دی. مطلب دې څه دی؟ نو دوی مطلب څه دی؟ دعوت مه کوه. څوک څه کوي پرېږده، ګیره پرېږده که نه. مړه راځه ګلی شه ته راځه ځان یې دغه جوړ کړي. هر چا خپل قبر دی. مونځ اودس نه راځي، راځه مړه ګلی شه چې هر چا خپل قبر دی. ته ولې دا نشې تماشې کوې؟ پرېږده چې کوي که نه، د هر چا خپل قبر دی. ته ولې دا حرام خورې؟ پرېږده چې خوري، د هر چا خپل قبر دی. ته به کیسه لګوتې وایې. دا ډېره خطرناکه خبره ده. د هر چا خپل قبر دی او د هر چا خپل قبر دی. خو د دې به تا نه تپوس کېږي، ځکه چې دا الله په تا لازم کړي دي
شریعت پتا دا خبر لازمه کړې ده چې ته به یو مسلمان ته د ښه کار وې او د بدو نه مې منع کې څومره چې ستا وس او طاقت یې وس او طاقت یې خو دې خبر باندې هغه سړی پوهېږي چې په هغه کې د ایمان غیرت وي پکې صحیح د ایمان غیرت پکې غیرت حدیث مشهور حدیث ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوی من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده په تاسو کې چې څوک ناروا کار ویني نو په لاس دې بدل کړي چې د لاس طاقت یې یله فإن لم یستطع فبلسانه که په لاس یې نشي کولی نو بیا دې په ژبه باندې په دې ردو کې که په ژبه نشي کولی فبقلبه په زړه کې دا کار بد وګڼي دا ځای دې ورته پرېږدي خبره مې څه کوله د غیرت که نه واوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي او وی د دې نه اخوا د شړشمو د دانې امر ایمان هم بیا نشتي ګورئ یعنې یو سړی دی ګناه کوي نه دا ګناه ته په زړه کې بده ګڼي نه ورته دا ځای پرېږدي بیا هم د هغه سره کینې پاسې هېڅ غیرت په سړي کې نه راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د دې نه اخوا د شړشمو د دانې امر ایمان هم نشتي او دا سړی د منکر دا ردی چې په زړه سره وکړو دا هم ګوره کمزوري ایمان والا دی دا کوم ایمان والا دی کمزوري ایمان والا دی نو چې چا کې ایمانی غیرت وي که نه ایمانی غیرت نو هغه دې ته نشي کتی او دې ته نشي ټینګېدی چې د هغه د رب نافرماني دې کېږي او هغه دې نندارې کوي یې په لاس منع کوي که دغه طاقت نه لري چې په ژبه که په ژبه نه ځای ورته پرېږدي په زړه کې د هغه نه خفه شي په زړه کې دا کار بد وګڼي او که دا کار موږ ونه کړو موږ به تباه کېږو یو سړی به وایي چې په دې څه دلیل دی چې موږ به تباه کېږو په صحیح بخاري کې یو حدیث دی د دې مثال پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې ورکړی دی کمثل قوم استهموا على سفینه فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها دې حدیث ته وکړی ګوره یو قوم دی کشتۍ ته وختو یو قوم کشتۍ ته وختو بعض د کشتۍ په دې اولني حصه کې دي برخه کې دي او بعض لاندې دي بعض بره دي بعض کته دي فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم د لاندینو ته چې به کله د اوبو ضرورت راغی نو چېرته به تلو بره به ختو که بره ته موږ له اوبه راول هغوی به دریاب نه اوبه راواخیستې نو دې لاندو دا وویې لو انا خرقنا في نصیبنا خرقه ولم نؤذي من فوقنا لاندینو مشوره وکړه وایي داسې ولې نه کوو لاندې به ځان له یو سورې وکړو نو اوبه به دننه ډایرکټ موږ ته راځي او هغوی به نه تنګېږي بره خلک به نه تنګو او موږ به هم نه ستړي کېږو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ګوره فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا که دوی د بره چت والا دوی پرېښودو چې صحیح ده په دې کشتۍ کې لاندې سورې وکوي نو ټول به تباه کېږي وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا او که دوی منع کړو نو دغه لاندیني چت والا به هم بچ شي د برني چت والا به هم بچ شي دا مثال د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د څه شي بیان کړو څه لپاره ما به څوک پوه ټول به تباه شي او که ته راولګېدې د خپل مسلمان ورور لاس دې ونیو د غلط کار نه دې منع کو او ښه کار دې ورته وښو نو هغه هم کامیاب شو ته هم کامیاب شو او چې هغه دې د غلط کار نه منع نه کو د ښه کار دې ورته ونه وي نو هغه هم تباه شو او ته هم تباه شوې حدیث کې دا راځي امام ترمذي راوړی دی ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي والذي نفسي بيده پاغا الله میری قسمی د چا په لاس کې چې زما ساده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر خامخا ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي
خامخا لازم به تاسو د ښه کار امر کوئ، د بد نه به منع کوئ. او لیوشکن الله ان یبعث علیکم عقابا منه، ګینه که داسې مو ونه کړو الله به د باندې عذاب راولي، بیا به دعاګانې غواړئ او دعاګانې به هم نه قبلیږي. نن سبا ډېر خلک دا شکایت زموږ خواله راوړي او تپوس کوي، وایي دعاګانې هم نه قبلیږي. د دعاګانو د نه قبلېدو د نن سبا دور کې یوه غټه وجه هغه دا ده چې موږ امر بالمعروف او نهي عن المنکر پرېښودی. زموږ په مخ کې، زموږ سترګو په مخ کې یو سړی د الله سره دشمني کوي، په موږ کې دومره طاقت نه وي چې هغه ته نصیحت وکړو، هغه منع کړو د دې کار نه، د دې کار نه یې کرکه وکړو، دا ځای ورته پرېږدو. دومره غیرت په موږ کې نه وي. ایمانی غیرت ختم شي. ما سو ایمانی غیرت ختم شي. یو سړی که ستا په مخ کې ستا د پلار بېعزتي کوي، د هغه د احکاماتو، د هغه د اوامرو، ته به ورته صبر نه کوې صبر، نو بیا څنګه په دې باندې صبر کېږي؟ سړی ستا په مخ کې د الله نافرماني کوي، سړی ستا په مخ کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نافرماني کوي، ته په دې څنګه صبر کوې؟ نو امر بالمعروف والنهي عن المنکر، په دې باندې د مسلمانانو اجماع ده. ګوره اجماع په دې باندې د مسلمانانو اجماع ده چې دا کار لازم دی، خو ورسره شرط دا دی چې لازم دی د وس مطابق. دا قانون یاد کړئ. ګوره بعضو کسان په دې خبره صرف پوه شوي دي چې دا کار لازم دی، خو په دې ورسره نه دي پوه چې د وس مطابق. اوس ته په لاره کې یو کس ویني سګرټ څکي او لاړ شي سوټی پسې راولي دا ککرۍ وله ووایي، صحیح کار دی غلط دی؟ غلط دی. تا له چا دا اختیار درکړی چې ته داسې وکړه؟ اوس پلار دی راولګېد زوی ووه، کولی شي. یا باچا دی راولګېدو هغه سړی جیل ته واچو، سزا یې پرې وکړو، صحیح ده، کولی شي. قاضي کولی شي، حاکم یې کولی شي، تره ماما کاکا مشران دي وسیله شوي، کولی شي. یا استاذ دی شاګرد یې په ناروا کار ولیدو او د لاس په زور یې منع کوي، کولی شي. که دا طاقت تې نه و نو بیا تا سره طاقت د څه دی؟ جبري دی. دا دویمه مرحله ده. روره کار دی غلط دی، کار دی حرام دی، کار دی ناروا دی، بالتي هي احسن. څه معنی بالتي هي احسن؟ په ښه طریقې سره. بیا دعوت هم ښایسته انداز دی. زما خوا ته یو کس راغی، نو هغه د وران شوی دی یو کس سره، یو ملګری دی، دعوت ډېر هرسناک دی خو لږ تیز دی که نه. سپین ږیری سړی و، بس ما ته وایي چې ته به زموږ فیصله وکړو، زه داسې چل کوم او زه دا کوم. ما وایي صاحب خیر دی، لږ په ارام شه، لږ په سکون. دا څه چل شوی؟ بل کس هم راغی، ما څه چل؟ هغه وایي ده ته ما ووایي چې تعویز حرام دی او تعویز ناروا دی. سپین ږیري وایي داسې نه وه، داسې نه وه، تا خبره مختصره کړه. وایي څه؟ وی ده ما ته وایي چې تعویز په شریعت کې نشته او دا تعویزونه ناروا دي او داسې. وایي ما ورته وایي چې مولیان یې کوي پاکستان کې. وی ده وایي چې دغه مولیان چې دله ټول وتړم که نه، او بیا ورته یو مضبوط کلاشنکوف ونیسم او بغرۍ یې کړم دله داسې په دې ګولو باندې. ده وایي ما ته دا ویل، سپین ږیره قریب ټول رپېدو ته اوسېده. نو بیا ما پوه وکړو ډېر په طریقې سره، په اندا پوه ورسېدو په دې چې او تعویز نشته. نو اوس دا طریقه ده چې ته ورته ټول مولیان دله وتړم او بیا ورته کلاشنکوف ونیسم او ټول ولم. دا اوس طریقه نه شوه که نه. نه دعوت به کې، امر بالمعروف به کې، نهي عن المنکر به کې، خو په څه؟ په ښایسته طریقې سره، ورسره چې علم در سره وي. لکه دعوت او تبلیغ، دا دعوت او تبلیغ دی که نه. امر بالمعروف نهي عن المنکر دعوت او تبلیغ دی که نه. دې کې یو مسله دا دی چې علم به در سره وي. داسې نه ته یو کس د یو داسې کار نه منع کوي چې هغه کار څه دی؟ صحیح دی.
که د داسې پکې ونم راولګي ځان داسې ګرم ګرم کړي وایي زه دعوت کوم زه تبلیغ کوم سړی د روح کار نه منع کړي یا ورته د داسې کار د کولو ووایي چې شریعت کې نشته لکه نن سبا کوم خیال کړی او دا شی راوتی دا موبایل به هر سړی ځان ته ونیسي او داسې لیکي خوږو وروڼو خویندو وروڼو نن به دا مسله بیان کړو چا څه بیان کړو هغه یو څو ویډیوګانې چلیږي دا راوتي دا هلکان هغه دغه بیاني ذکرونه خیال به هم کړی که څوک وایي 7 لاکه پیرې به دومره ووایي او 10 لاکه پیرې به دومره ووایي 80,000 پیرې به دا ووایي اوس د دوی جذبه ښکلې ده د دغه رونو جذبه څه ده ښه جذبه ده ښکلې جذبې ده یعنې غواړي چې د دین په څه طریقه خدمت وکړي خو دا علم ورسره نشته نو معلومات یې څه دي معلومات یې کمزوري دي نو چې ته کله امر بالمعروف کې او نهي عن المنکر چا ته د ښه کار امر کې او بد نه منع کې نو چې تا سره خو دغې مسلې علم وي که نه دا کمه کې چې خبره کې چې په دې خو ته پوه یې که نه بیا موږ چې کله دې سیرت وکړو په دې کسانو باندې نو بس یاره تاسو یو سړی پرې نه کړو موږ دا وایو چې نه موږ ملګري یو د هر هغه چا چې څوک د دین دعوت او تبلیغ کوي که په فیسبوک کې که په جومات کې که په هر ځای کې خو دومره وایو چې دعوت کوه تبلیغ کوه د علم په رڼا کې کوه ته خو راوتی چې زه د عوام د خیر طرف ته بوزم نو تا خو د شر طرف ته روان کړو چې کله ورته غلطې مسلې ښې نو دا خو د دې نه ښه دا و چې تا د عوام په هغه خپل حال پرېښودی وی دغه شر خو پکې نه و که نه دا کم شر چې ورته نن ته وښو دغه بدعت خو پکې نه و که نه دا کم چې ورته نن ته وښو نو بعض وروڼه ما لیدلي دي ډېر هیرسناک دي دا موبایل یې ځان ته داسې نیولی او بس داسې مسکې مسکې کېږي او بل ته 7,000 پیرې دا وایه او 1 لاک پیرې دا وایه 1.5 لاک پیرې دا وایه 2 لاکه پیرې دا وایه او هر څه به دې حل شي او هر څه به دې دا شي اکثر د علم الیقین سره دا خبره کوم ګورئ اکثر خبرې د دوی هغه منګړت بې سنده او دروغ دي چې یو خبره دروغ به ورته نه وي منګړت و منګړت نه نو دا احتیاط پکار دی کوشش پکار دی دا په هر مسلمان لازم دی چې دی به امر بالمعروف کوي نهي عن المنکر کوي د ښه کار امر به کوي د بد نه به منع کوي د څه مطابق د خپل وس مطابق او که نه یې کوله نو بیا به هلاکت راځي د بیا د هلاکت یو ذریعه ده اخرنی عمل به ذکر کو په دې موضوع کې یعنی تبا کوونکي اعمال په کې اخرنی د مسلمان ورور غیبت کول د مسلمان ورور څه کول غیبت کول غیبت خو حرام دی دا خو ټولو ته پته ده خو دا د هلاکت لار ده په دې دلیل بې دلیل به تخیم بیا مخکې خبره کوو انشاءالله یو روایت ته امام بخاري په ادب مفرد کې راوړی دی اسامه بن شریک رضی الله عنه وایي زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ناست وم او بانډچیان رالو خو ډېر زیات رالو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته منها هنا وها هنا د دې طرف هم خلک را روان دي او د دې طرف هم خلک را روان دي نو هغوی ته پوښتنه کول یا رسول الله په دې کار کې په موږ باندې ګناه شتي او که نه د دې کار موږ کې ګناه شتي او که نه که دا کار موږ وکړو ګناه شتي او که نه لږ یو د دې خبرو باره کې وی تپوس کوو چې بلکې ګناه نه وه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته چې یا عباد الله ای د الله بندګان وضع الله الحرج په دې کارونو کې ګناه نشته الله حرام کړي نه دي الا امرأ اقترض امرأ ظلما فذاك الذي حرج وهلك مگر هغه سړی چې راولګېدو د خپل مسلمان ورور بېعزتي وکړه د یو مسلمان ورور په عزت کې خبرې وکړې یو مسلمان ورور یې وشرمو ظلمن
یعنی ظلمن دا کارو کو فذاک الذی حریجا نو دغه سړی په ګناه کې واقع شو وهلکا او هلاکم شو. دا زموږ دلیل دی وهلکا او دا سړی څه شو هلاک شو. غیبت اقبح القبائح په قبیح کارونو کې قبیح کار دی او سبحان الله په خلکو کې سم خور دی. ډېر کم مجلسونه به چې هغه به د غیبت نه او د یو مسلمان ورور د عزت خرابولو نه به خالي. ډېر کم مجلسونه به بلکې که موږ داسې وایو چې د نن سبا د مجلسونو فاکهه او فروټ هغه ځای دی. مجلس کې چې خلک کیني فروټ ورته کېښودی شي چې ټایم پاسې پې وکړي. نو نن سبا د مجلسونو فروټ څه دي هغه غیبت کول دي، د یو مسلمان ورور شرمول دي، د یو مسلمان ورور شرمول دي. او مسلمان شان دا دی چې دی به د مسلمان قدر کوي، دی به د مسلمان خیال ساتي، دی به د مسلمان د عزت دفاع کوي. دا د مسلمان طریقه ده. حدیث کې راځي، ګوره دا حدیث یاد کړئ، امام ابو داود راوړی، ډېر فایدهمند حدیث دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي یا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الایمان قلبه. ټولګي د هغه خلکو چې صرف په ژبو ایمان راوړی دی، ایمان مزړونو ته لا نه دی کوی شوی. لا تغتابوا المسلمین، د مسلمانانو غیبتونه مه کوئ. ولا تتبعوا عوراتهم، د مسلمانانو په عیبونو پسې مه ګرځئ چې ته ورله عیب لټې او پردې ته اوچتې. دا به نه کې. فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. څوک چې راولګي د مسلمانانو عیبونه لټوي او په دقې پسې ګرځي، الله بیا د دې سړي عیبونه لټوي. او الله چې د چا عیبونه لټول شروع کړي که نه، نو په کور کې دننه وشرموي خلکو ته، خپلو خلکو ته یې وشرموي. معنی دا چې مسلمان باندې پرده راواچوه، شرمویه مه، کمی زیاتې په ټولو کې دی. نو د غیبت نه ځان لرې ساتل هغه بناکه ګناه. حدیث کې راځي، امام بخاري دا هم راوړی په ادب مفرد کې، جابر بن عبدالله وی موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ناست شو، وارتفعت ریح خبیثة منتنه. ګوره دا حدیث به اکثر ملګري اول پرې راوړي، ها، اکثر ملګري به دا حدیث اول پرې راوړي. وی موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ناست شو، جابر وی موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ناست شو او په دې کې एकदम بین راغی، بدبو راله، خو سمه ګنده بدبو لکه مرداره چې د هغې نه بین راشي. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی تدرون ما هذه، تاسو ته دا پته شته دا بین د څه شي دی؟ وی نه یا رسول الله، ته پته نشته. وی هذه ریح الذین یغتابون المؤمنین، د دا خلکو بدبو ده چې مؤمنانو غیبتونه کوي. د دا خلکو بدبو ده چې د مؤمنانو غیبتونه کوي. اوس دلته یو سوال زړه کې راتلی شي، ولې نن سبا غیبتونه نه کېږي چې ته بین راغلی بچه؟ نه نو خو دغه وایي، جابر بن عبدالله وی موږ ناست وو، بین به موږ ټولو ولګېد. نن سبا غیبتونه کېږي که نه مراده؟ بین دي چې بین کړی نه دی. کېدای شي ښه کوشش دی د جواب چې الله هغه ټولو ته دا بین په ټیم محسوس کړو چې دوی ته پته ولګي، بیا خلکو ته بیان کړي. زه یو ښکلی جواب درله درکوه، دومره ناشنا جواب به درکړم چې دی ډېر خوشحالۍ نه به ورته ښه خوشحاله شي، مسکی به شي. او هغه دا چې غیبتونه دومره ډېر شوي دي چې زمونږ هغه پوځې ورسره عادت شوي دي، نو په مونږ بین نه لګي. څه په خیال دی؟
اوس د چا کور په خوا کې چې ډیراني په ده باندې ډیران بیل لګي نه خو چې نوی کس راشي غریب کله رومیال پوزي ته نیسي او کله ټیشو پوزي ته نیسي او کله دا دلته چې دا کچري راټولوي دا ګاډو والا راشي که نه دا ګاډي نه څنګه بین شي او دا کپړو نه بین شي او دا په هغوی لګي ولې پې نه لګي عادت شوي تک چې موږ د دې ګناه سره عادت شوي یو نو دا بین په موږ باندې نه لګي د دې ګناه نه ځان ساتل پکار دی دا خطرناکه ګناه ده الله دې په موږ ټولو باندې رحم وکړي خو ما دا ووایي چې دا د نن سبا د مجلسونو پروت دی غیبت مسلمان شرمول مسلمان نه پردې اوچتول د مسلمان په عزت کې ګوتې وهل د نن سبا د مجلسونو څه دي پروت دي د دې نه بغیر ګزاره نه کېږي چې دا خبرې نه یې کړې نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي حدیث کې امام ابو داود راوړی دی دا نصیحت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم واورئ المؤمن مرآة المؤمن مؤمن د مؤمن شیشه ده والمؤمن اخو المؤمن او مؤمن د مؤمن رور دی یکف عنه ضیعته یعنی د هغه سره د ژوند په تېرولو کې مرسته کوي مسلې مسایل لا شي د ورسره مرسته کوي ویحوطه من ورائه او د هر طرف نه حفاظت کوي هر طرف نه حفاظت کوي څه معنی یعنی که څوک په دې رور پسې خبرې کوي نو دی دفاع کوي بل حدیث ته مشهور امام ترمذي راوړی من رد عن عرض اخیه رد الله عن وجهه النار یوم القیامه چا چې د خپل مسلمان رور دفاع وکړه د هغه د عزت دفاع یې وکړه لکه اوس یو سړی لګیا دی یاره د ده خور او د ده مور او د ده لور او دا سپکې خبرې کوي او ته راولګي چې نه داسې سپکې خبرې کوي خور او مور او لور یې دی چا چې د مسلمان دا دفاع وکړه رد الله عن وجهه النار یوم القیامه الله به د قیامت پر ورځ د ده د مخ نه دا اور د جهنم دا لرې کړي یعنې د جهنم نه به یې لرې ساتي نو الله دې زموږ ټولو په حال باندې رحم وکړي او دې ګناه دې الله زموږ ژبې او مجلسونه پاک کړي ټول څو شو لس شو په دې به اکتفا وکړو په دې لسو باندې دا هغه عمل دی چې سره د دلیل بیان شو چې د هلاکت طرف ته انسان بوځي دنیا کې مقابلې یو دویم بخل دریم اوږده امیدونه څلورم اختلاف پنځم ګناهونه سپک ګڼل غلو فی الدین شپږمه په دین کې غلو کول ومه التنطع په دین کې سختی کول اتمه کثرة الخبث یعنی خباثت ډېرېده او ګناهونه ډېرېده اتم نهم امر بالمعروف و نهي عن المنکر پرېښوده او لسم الغیبه غیبت او مسلمان رور شرمول په دې به اکتفا وکړو الله دې د ټولو کارونه موږ لرې ساتي الله دې موږ د خپلو عذابونو نه په امن او امان کې ساتي او الله سبحانه وتعالی دې په دې مبارکه میاشت کې موږ د جهنم د اور نه آزاد کړي او الله دې زموږ مور پلار د جهنم د اور نه آزاد کړي الله دې زموږ مور پلار د جهنم د اور نه آزاد کړي زموږ ښځې زموږ بچي زموږ مشران کشران دې الله د جهنم د اور نه آزاد کړي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين